ټول غونډه باندې موږ تاسو ته ماشي ویاي د صدر سے فیضات باندې غزل نامه کې څو شعرونه وایم چې آشنا یو ستاره تکمی دا نور خستا موسم دی او د دیدنونو کاتسالی دا نور خستا موسم دی او یو خاصیتم د زمانه را باندې سترګې سرې کړې او بل د حالاتو بیروخي دا نور خستا موسم دی او دا خپلګانې منظرونه خوښي نه را باخي کیسه مې ورانه د زړګي د نور ښایسته موسم دی او اوس مینانو ته ډالۍ د اختر سختې شولې اوب څه ملا ماتې مهنګایي د نور ښایسته موسم دی چې اوس مینانو ته ډالۍ د اختر سختې شولې او اوب څه ملا ماتې مهنګایي د نور ښایسته موسم دی غزل د صدر صاحب په اجازت باندې چې خوشحالي دومره را سره وه هسې خوب لیدل و لکه په ډول د پرخې شپه وه هسې خوب لیدل و او هیڅ پې پوی نه شوم وصال د ماشومتوب په شان و هیڅ پې پوی نه شوم وصال د ماشومتوب په شان و او څه لږه ډېره زمانه وه هسې خوب لیدل و او د امید شپې مې وې تڼا کې د ارمان په لاره د امید شپې مې وې تڼا کې د ارمان په لاره او د هجران څه سخته غرمه وه هسې خوب لیدل و د امید شپې مې وې تڼا کې د ارمان په لاره د هجران څه سخته غرمه وه هسې خوب لیدل و او ویې ویونکي اورېدونکي سرګردان له څیرمه ویې ویونکي اورېدونکي سرګردان له څیرمه او څه عجیبه شانتې کیسه وه هسې خوب لیدل و او قاتل مقتول پکې د یو بدر غلام و دواړه قاتل مقتول پکې د یو بدر غلام و دواړه او یوه دردونکې افسانه وه هسې خوب لیدل قاتل مقتول پکې د یو بدر غلام و دواړه او یوه دردونکې افسانه وه هسې خوب لیدل او په ځان پسې مې اقتدا وه د خپل ځان امام وم په ځان پسې مې اقتدا وه د خپل ځان امام وم کړونې مې خپله جنازه وه هسې خوب لیدل او مکتې شعر یې چې لقمان به بیا هم د هجران تیارو کې لار لیدله لقمان به بیا هم د هجران تیارو کې لار لیدله که نه سپوږمۍ او نه ډیوه وه هسې خوب لیدل ډېر زبردست